السلام علیکم ګرانو شاګردانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ بیاست. راځئ نن په دې ویډیو کې د اکسل پروګرام دریم درس شروع کوو چې په دریم درس کې به موږ تاسې د هوم ټیب مکمله خلاص کو او د دې ترڅنګ زما پلان مو داسې دی چې پخوا به موږ د اکسل پروګرام داسې ورته وایو چې د اوله سر څخه به مو وروسته د اکسل پروګرام فارمولې په پای کې بیا ورته ویلې، خو اوس د هر ورځ 2 یا 3 فارمولې موږ سره وایو تر څو زموږ هغه کوم عملي کار چې دی هغه به مو پر تېز سي او به موږ وکولی شو چې بیا وروسته په اکسل پروګرام کې کار وکړو. نو تېر ورځ مو اکسل پروګرام تر کنډیشن فارمټینګ رسولی و، نن کنډیشن فارمټینګ وایو چې د هغه لپاره دا خط سلیکټوو ټوله کنډیشن فارمټینګ چې ما ورته وویله ځینې ځایونه که تاسې لیدلي د اکسل پروګرام ټوله صفحه یا سره یا مهم ځایونه سره یا غټ عددونه سره دا داسې غټ عدد موږ ته ټاکي یا کوچني عددونه موږ ته ټاکي یا فیصدي موږ ته ټاکي یا داسې په فیصدي لوړ عددونه دا رقم دغه موږ ته ټاکي یا ځینې وخت حاضري جوړوي په حاضري کې چې یو نفر تر 3 ورځې زیاتې غیر حاضري وکړي بل هلته د ده خانه سره کېږي. اوس راځو په دې کې تر ټولو غټ عدد کوم یو دی؟ ګوره تر ټولو غټ عدد دغه یو دی. دا موږ خپله هغه کوم چې سلیکټ کړو بالا پاتې دی باید بیا پر دغه ټیبل باندې دغه قانون وضع دی چې هر وخت بیا موږ کار ځینې خو بس په دغه ټیبل کې باید ماز دغه عدد دغونه غټ شو موږ ته خپله په اتومات ډول غټ عدد راشي. پسې تر ټولو کوچنی عدد کوم یو دی؟ ګوره دا نور تر ټولو کوچني دي دا عددونه. پسې بټوین په مابینځ کې د دغه عدد څخه تر لوړ لاندې عددو پورې یو بل کوچنی عدد باید ور واچوو چې د هغه تر مابینځ چې کوم عدد دی هغه عدد باید درته وښیي. زه ورته وایم اوکې. په دې ځای کې ګوره اوس دغه نشته، په دې ځای کې باید زه 0.50 ور واچوم. ګوره د دې دوو تر مابینځ دغه عددونه راځي. که زه 7 پسې ور واچوم نو بیا به دغه عددونه په کار پکې راشي. ګوره دا دې دوو تر مابینځ عددونه دي. پسې ایکوال ټو چې سره مساوي داسې عددونه ګوره دا 2 0.50 پکې تکرار شوي دي، دا به موږ ته سلیکټ کړي دي. پسې دا موږ چې خط لیکلی دی دا زموږ د خط دا زموږ حساب دی په خط راته ښیي چې دغه نه کېږي. پسې دا ډیټا اکیورینګ دی کولی شي تاریخ په شکل درته وښیي، د تاریخ هغه مخکینۍ ورځې او کښتنۍ ورځې وښیي او ډوپلیکیټ ویلیو چې 2 ویلیوګانې به لکه 0.50 دا خلاص شو. د دې پسې راځو ټاپ ایټم 10 تنې هم هغه لوړ عددونه راته ښیي. ګوره 10 تنې زه دلته کولی شم ولټ هم کړي چې 15 ګوره لوړترین عددونه پسې 10 د فیصدي د خطر لوړ عددونه پسې 10 تنې لوړ د کوم دغه د خطر چې دی د بټن د خطر چې دی 10 لوړ عددونه او د فیصدي د خطر 10 هغه د کښتې خوا څخه چې راشروي بټن چې دی د لوړې خوا څخه یو راشروي یو د کښتې خوا څخه د کښتې خوا څخه راشروي عددونه راته ښیي. پسې لوړ ایوریج لرونکي لوړ اوسط لرونکي عددونه راته ښیي او دا کښته اوسط لرونکي عددونه راته ښیي. ګوره دا لوړ اوسط لرونکي هغه کښته اوسط لرونکي دي. پسې دا به پرنګوی راته ښیي. ګوره پرنګو هغه لوړترین او کښترین عددونه پرنګو سره راته ښیي. دا هم داسې پرنګوی ګوره پرنګو سره راته ښیي. پسې د آیکنو په واسطه راته ښیي. کولی شي د بیسیم د خادې په شکل هم ورته وښیي. پسې نوی رول ځان ورته جوړ کړه. پسې کلیر رول چې تا ځان جوړ کړی رول هغه ورته کلیر کړه. پسې منیج رول ترتیب یې کوئ بل رول. راځو پسې ټیبلونه دي د ټیبل فارمټونه دي کولی شي ټیبل د خپل دغه ته جوړ کړي. اوکې ګوره داسې ټیبل پکې جوړ شو. ته کنټرول زید وایم چې بېرته شاته وګرځېږو چې زموږ هغه رقم نه وي په کار. اوس که زه ما یو سیل په کار چې په یو ټیبل مې جوړ کړي په هغه ټیبل کې یا بغیر د ټیبله زه غواړم چې یو سیل زما په طبیعت راته جوړ شي داسې به راته جوړ شي.
پس که غواړم چې یو سیل ور انزرټ کړم یا یو سیل یا را ور انزرټ کړم یا غواړم چې شیټ ور انزرټ کړم د شیټ کلمونه یا خپل مکمله شیټ انزرټ کړم د هغه دپاره نو موږ کولی شو په دې ځای کې ګور انزرټ و اوکې ګوره دا نه ته انزرټ شو د هغه کنټرول دا بیا دغسې ډیلیټ یې ټوله